بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب او هیئت اداري او قدرمن وکیل صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د افغانستان په ولس باندې غږ کوم چې دلته په دې نظام کې په دې حکومت کې چور او چپاو شروع ده. دا خو واقعیت خبره ده چې رئیس صاحب جمهور یو پاک نفس انسان ده او دې کې شک نشته چې رئیس صاحب جمهور پاک انسان ده. اما چاپیریال چې دا له فساد نه ډک ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټي سي آر سي کمپنۍ خلاف د اصولو په بندرونو کې پیسې اخلي. تاسو ته معلومه ده پخوا یو 25 کاله مخکې به پاټک نوم ورکول کېده. نن د انګلیش نومونه یې راوړي دی ټي سي آر سی یعنی پاټک. د پاټک په نوم یعنی ټي سي آر سی کمپنۍ ده چې خلاف د اصولو ده چې رئیس صاحب جمهور حکم ورکړی ده چې دا شرکت دی لغوه سي. اما د هغې باوجود هم دوی په بندرونو کې پاټکونه اچولي د ټي سي آر سی په نوم. صرف پاټک نوم یې لرې کړی او د ټي سي آر سی نوم یې ورکړی ده. خلاف د اصولو روپۍ اخلي. که دې نظام کې موږ دغه فساد مخنیوی ونه کړو نو دغه حکومت زه څه ووایم چې حاکم سي. د رئیس صاحب جمهور حکم هم رد سوی ده او دې کې د ما غوښتنه تاسو نه دا ده رئیس صاحب چې څو درېم وار د 3 جلسو کې تاسو ته ما وویله چې په جمعبندي کې ونیسئ، تاسو یې نه نیسئ. نو دې ته یو مختلط کمیسون واچو، هغه ایجاد کوي چې دغه بررسي وکړي. بل موضوع دا ده رئیس صاحب توجه دې غواړو. بل موضوع دا ده چې د دې نظام موږ همیشه ملاتړ کړی ده. د دې نظام ملاتړ یو. په وکیل صاحبانو مې هم غږ ده چې د دې نظام ملاتړ وکړي. او بل بالخصوص د عدلیه او قضایي رئیس د کمیسون رئیس نه مې غوښتنه دا ده که دلته وي یا یې معاون وي چې تاسو د ټي سي آر سی بررسي کړې ده، ولې مې ځان غلی کړی ده؟ 2 میاشتې کېږي تاسو خو وکیل صاحبان مستقله وکیل صاحبانی عدلیه او قضایي مستقله کمیسون د ولې د گزارش تالار ته نه ورکوي. نو د عدلیه او قضایي کمیسون نه مې هم غوښتنه ده چې د دې هغه وخوري. او بل رئیس صاحب بحراني حالات راغلي دي، بانکونه مالیې نه دي جمع کړي، بالخصوص عزیزي بانک. عزیزي بانک کې ډېر مشکل دي او دې ته باید یو پلاوی وټاکل سي. یو خو تفتیش کمیسون ټاکل سوی ده چې متاسفانه په حکومت کې داسې خلک شته چې د مافیا طرف هم کوي. نو آینده هفتې کې به زه تاسو ته ګزارش هم درکړم چې څوک د دې طرف کوي او موږ آینده هفته کې بررسي د عزیزي بانک کوو انشاءالله تعالی.